یو زمونږ نقصان دا دی چې مونږ چې کوم مونځ وایو په مانځه کې خفیه مونځ کې یا ځان ته مونځ کې نو دا نه خفیه دی او نه جهر. جهري مونځ دې ته ویلی شي چې ستا ملګری واوري او خفیه دې ته و چې کم از کم ته خو یې واورې که نه هغه الفاظ خو ادا شي مخارجو باندې ژبه څه شي تاو راتاو شي. ما بعضې خلکو ته خیلي ژبه به هم نه خوځوي خوله به هم نه خوځوي او لګې وایي مونځ به وایي دا ګوره مونځ نه دی. خفیه مقصد دا دی چې کم از کم ته خو یې واوري په خپل حرکت خو ته پوه شي نو بیا دې مونځ کې خوند هم پیدا کېږي او توجه هم پیدا کېږي. نن زمونږ مونږ د وسوسو ښکار شي توجه هم ګډوډه شي په خپل مونځ پوه نه شي چې دوه رکعته وکړل او که څلور هم وکړل. دې کې اهمه وجه دا ده چې مونږ خپل مونځ داسې وایو چې نه جهر دی او نه خفیه دی. ګوره دا وروستو و خفیه دی دومره یې ویلي چې نه خپله یې هم واورېده او نبي علیه السلام هم واورېد. وایي داسې نورو روایتونو کې هم راځي چې نبي پاک علیه السلام په خفیه مونځونو کې وروسته صحابو کلمات اورېدلي. مونځ چې کله کوئ او خاصتا بل ته تکلیف نه وي نو داسې مه وایئ چې ګاونډي ته تکلیف شي. بعضې خلک وهمیان درسره ولاړ هغه خپله ګډوډ شي. لیکن داسې وایئ چې خوند درکړي مزه درکړي دې کلماتو کې سوچ وکړي سبحانک سلبي صفات دی الله پاک ته د هر قسم عیب نه چې دا سوچ او سمج د ذهن کې راځي دا به الله راځي توجه سره وکړو توجه الله راځي تکرار خو به ژبه وکړي که نه. قرآن نیت باره کې تاسو ته پرون تیر شو دا سنت عمل نه دی نبي پاک علیه السلام نه ثابت نه دی. لیکن متأخرین و احنافو د خلکو د ذهنونو د مشغولتیا د وجې نه د هغوی ذهن برابرول دپاره وایي که په خوله دا کلمات ویلی شي لیکن ثواب به پکې نه کوي ځکه د نبي پاک طریقه نه ده. ثواب هغه ته وایي چې د نبي پاک په طریقه باندې عمل وشي فقط د حضور قلب دپاره د ستا لسان او قلب خپله کې یو بل ته متوجه او حاضر شي نو دا ویل پکار دي. دلته هم دا الفاظ چې مسنون عمل دی نبی علیه السلام ویلي دي نو په داسې طریقې سره کم از کم ووایه چې ته یې واورې او خصوصا چې بیا منفرد یې پې ځان ته بیا داسې ووایه چې صحیح واورې یو کلمه جدا جدا ووایه. زمونږ عبادتونو کې نن هغه مزه نشته عبادت مونږ ته خوند نه راکوي هغه ایماني جذبه نشته زړه هم خړ شوی دی د ګناهونو د وجې نه هم زړه ګنده شوی دی. پکار ده چې مونږ خپل رب سره تعلق قایم کړو بیا چې کله قایم شي نو بیا چې کله محبوب د محبوبۍ سره خبرې کوي څومره په مزه یې کوي څومره په خوند باندې کوي ټوله شپه تېره شي هغه ته پته مو نه لګي. زما او ستا الله تعالی څومره لوی محسن اعظم دی ما ته باندې څومره احسانات د رب العالمین د طرف نه دي څومره انعامات دي دا څومره دا ساه اخلو دا روغ صحت دی دا بچي دي دا هر څه دا خو رب راکړي دي. کاره چې هغه ته ولاړې مونږ دغه چېرته یو لیډر یو ناظمه یو کونسلر یا یو وزیر یو پل جوړ کړي یو لار راته پخه کړي یو ټرانسفارمر راته لاس مو ته په سینه باندې ایښی چې مونږ تابعدار یو څه خدمت وکړو چې مو ته راوباسو. رب العالمین څومره انعامات دي څومره احسانات دي کم از کم چې په یو مانځه کې ورته ولاړې نو تابعدار خو ودرېږه که نه لږ حاضر خو ورته ودرېږه که نه لږ په مینه خو ورته ودرېږه که نه اوږده اوږده صورتونه ووایه اوږدې اوږدې خبرې وکړه رب العالمین سره دا خو ستا موقع ده د رب العالمین سره دا خو د سکون موقع ده دا خو د اطمینان موقع ده. دې وخت کې ورته باندې الله تعالی طرف نه رحمت او برکت راځي. لیکن د افسوس خبره دا ده د عوامو نه څه ګیله مونږ خپله مولیان داسې مونځ نه کوو ځان دې نه خلاص ځکه هم نه په رزق کې برکت شته او نه په عمر کې برکت شته او نه خوشحاله والله چې صحیح مونږ دې وکړه رزق دې فراخه عمر دې برکت